بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هدایت النکاح یا نکاح هدایه څخه کتاب النکاح لومړی کتاب لومړی موضوع ده. دوهم درس دی، لومړی درس مو نشر کړی دی. په دې دوهم درس کې پر درو موضوعاتو باندې موږ تاسو خبرې کوو. اوله موضوع دا ده د نکاح د لفظ څخه علاوه نور په کومو الفاظو سره د نکاح عقد جواز لري. نور داسې الفاظ ستا چې د نکاح د لفظ پر ځای موږ هغه استعمال کو او د عقد وکړو، ستا که نسته، پر دې بحث کوو. او په کومو الفاظو سره جواز نه لري. داسې الفاظ ستا چې د نکاح د لفظ پر ځای موږ استعمال کو، وی وایو، په هغه سره ایجاب او قبول وکړو او نکاح دې نصحیح و، داسې الفاظ هم ستا، هغه باندې بحث کوو. دوهمه موضوع دا ده چې خطبه د خا په ځای سره یو د خا په پیر سره خطبه هغه ده چې د جمعې د لمانځه څخه مخکې ویل کېږي، هغه آیات او حدیث هغه خطبه ده. یو خطبه ده خا په ځای سره مرکې ته ویل کېږي. دا مرکه نکاح بلل کېږي او که یا دا هم سوال دی، پر دې بحث کوو چې یو څوک د یو بل چا کره ښځې ورولېږي یا دوی په خپله نارینه وارثي ورته وایي چې زموږ سره دوستي وکړي، هغه ورته وایي سمه ده موږ سره دوستي کوو، زموږ خوښه ده. دا بس نکاح وبلل سول. که دا کار نکاح نه ده، بیا د دې دپاره خاص شرایطو، مراسمو، خاص الفاظ او خاصو شرایطو ته ضرورت شته. پر دې بحث کوو. دریم پر دې باندې بحث کوو په دې دوهم درس کې چې حقیقت یعنی څه او مجاز یعنی څه. حقیقت او مجاز د دې تعریف کوو انشاءالله الرحمن. ځکه د حقیقت او مجاز په پیژندلو سره موږ ته دغه راتلونکي درس اسانه کیږي. د عبارت په لوري ځو، عبارت تشریح کوو او هغه درې موضوعات چې موږ مخکې یادونه وکړله هغه هم د دې درس په ضمن کې جوابوو. وینعقد د عقد تړل کیږي بلفظ النکاح، د نکاح په لفظ سره. د نکاح لفظ چې ووایه بس دا ایجاب و قبول او په لفظ سره د نکاح وي صحت لري. همدارنګه والتزویج، د تزویج د لفظ په ویلو سره هم که نکاح یاد نه کړي، د تزویج لفظ یاد کړي هم صحت لري. والهبه، او که د هبې معنا یاد کړي، هبه په پښتو کې وایي تحفه. د هبې په لفظ سره که د نکاح پر ځای د هبې لفظ استعمال کړي هم د نکاح صحت لري. همدارنګه والتملیک، د تملیک لفظ یو څوک د یو شي مالک ګرځول، د دې په دغه تملیک لفظ سره هم نکاح صحت لري. همدارنګه والصدقه، د صدقې په لفظ سره هم نکاح تړل کېدلی شي. که د نکاح د لفظ پر ځای صدقه لفظ استعمال کې هم نکاح لري. لکه موږ پښتو کې چې وایي پلاني او پلاني ته لور وبخښل، دا بخښه. همدارنګه دا زموږ مذهب دی، د نکاح د لفظ پر ځای باندې تزویج هم صحت لري، دوهم هبه هم صحت لري، دریم تملیک هم صحت لري، څلورم صدقه هم د صدقې لفظ استعمال کې هم صحت لري. وقال الشافعي رحمه الله، امام شافعي رحمه الله وایي لا ينعقد د عقد نه تړل کېږي د نکاح الا بلفظ النکاح والتزویج. یوازې به د نکاح او د تزویج لفظ وایي نو صحت لري، نکاح تړل کېږي. په د هبه او په تملیک او په صدقه سره په دغه الفاظو ویلو سره نکاح نه تړل کېږي. دلیل یې چشتي لأن التملیک، ځکه دا تملیک چې دی د یو شي مالک ګرځېدل، یو څوک د یو شي مالک ګرځول، لیس نه دی حقیقتا نه حقیقي و اصلي معنا فيه د نکاح ده، ولا مجازا عنه نه مجازي معنا د نکاح ده. د تملیک نه حقیقي معنا نکاح ده او نه مجازي معنا نکاح ده. حقیقت څه ته ویل کېږي؟ کله چې په اهل لغت د لغت پوهانو قاف لام میم د دغه شي دپاره کښېښودی چې قلم دغه شي ته ویل کېږي مثلا، نو د قلم لفظ که موږ د دغه شي دپاره استعمال کو، د قلم لفظ حقیقت سو. او که د یو مناسبت له وجې زه د قلم لفظ د دې شي دپاره نه بلکې د دې ګوتې دپاره استعمال کړم، همدا قلم دی د دې مناسبت له وجې چې پر دې باندې هم زه لیکل کولی شم، نو دې ته بیا مجاز وایي. د قلم لفظ که د دې شي دپاره استعمال سي حقیقت دی د دغه لفظ د قلم، او که د قلم لفظ د دې ګوتې دپاره استعمال کو نو بیا دا د قلم لفظ د ګوتې دپاره مجاز سو. پلار چې څوک ورڅخه زېږېدلی هغه ته د پلار نوم ویل دا حقیقت دی. ته چې ورڅخه زېږېدلی هغه ته پلار ویل دا لفظ حقیقت سو. اما که نیکه ته
پلار ووایه دا د پلار نوم د نیکه دپاره مجاز دی. نو امام شافعي صاحب وایي دا د تملیک په نامه سره د تملیک په ویلو سره نکاح نه تړل کیږي، ځکه د تملیک معنا نه هغه اصلي هغه حقیقي معنا د نکاح ده او نه مجازي معنا د نکاح ده. او بل څه وایي لأن تزویج امام شافعي صاحب وایي تزویج چې دی للتلفیق د مشلېدلو په معنا باندې دی، او والنکاح نکاح چې د لزم د یو ځای کولو په معنا ده، ولا ضم یو ځای کېدل نسته، ولا ازدواج مشلېدل نسته بین المالک والمملوک اصلا، هیڅ ډول د مالک او د مملوک تر مابین. که زه تا ته وایم چې ته د دې قلم مالک یې، ته د دې کور مالک سولې، نو د دې مالک او مملوک تر مابین نه مشلېدل سته، چې د نکاح معنا مشلېدل دي، نه د مشلېدل د مالک او مملوک تر مابین مشلېدل هم نه وي، دا لازم ملزومه ده چې خامخا به دی پر دا کور پورې مشروط وي مثلا د خبرې، او نه د ازدواج معنا پکې سته. نو د امام شافعي رحمه الله په نیز باندې د ازدواج او د نکاح د لفظ علاوه په د نور الفاظو باندې نکاح نسی کیږي. د په نیز باندې د تملیک چې دی، د صدقه چې ده، د هبه چې ده، دا نه د نکاح حقیقي معنا پر ځای کوي او نه د نکاح مجازي معنا پر ځای کوي، نه د نکاح څخه حقیقت دی او نه د نکاح څخه مجاز دی. ولنا زموږ دپاره دلیل د دې ځای څخه شروع کیږي. موږ ولې د نکاح د لفظ څخه د تزویج د لفظ څخه علاوه په دغه الفاظو سره هم که وویل سي نکاح صحیح بولو. دلیل مو چشتي ان التملیک بلا شک دا تملیک و مالک ګرځول، دا تملیک چې دی سبب دا سبب دی لملک المتعه، متعه ویل کیږي هغه د ګټې اخیستلو ځای خاص اندام د زنانه چې دغه څخه خاوند د خپلې ښځې د هغه اندام څخه ګټه پورته کوي. دغه تملیک دا سبب دی لملک المتعه، د دې سبب دی چې دی مالک سي لملک المتعه، د متعه د ملکیت سبب ګرځي فی محلها په خپل محل کې. د دې مطلب دا دی که څوک یو منځ مثلا رانیسي، دی د منځ مالک سو، دغه د منځ مالک کېدل د هغې د غاړې مالک کېدل دا د دې سبب کیږي چې د هغې د متعې مالک هم ګرځي، بې له نکاح د دې خپلې مملوکې سره دی نزاکت کولی سي. دا د فی محلها لفظ یې ځکه یاد کوي که چا غلام رانیوي، د غلام د رقبې په مالکیت سره په ملکیت سره دی د هغه څخه بل استفاده نسی کولی. همدارنګه یو حیوان یې رانیوي، حیوان دی د حیوان مالک سو، د هغه حیوان د رقبې د ملکیت له سببه دی د هغه سره جماع نو نسی کولی. نو فی محلها چې ذکر کی د دې مطلب دا دی چې منځه محل ده او غلام هغه محل نه دی او حیوان هغه محل نه دی. نو دا تملیک چې دی چې یو څوک د یو ښځې مالک سو، د یو منځ مالک سو، دا سبب هم ګرځي لملک المتعه، د هغې د خاص اندام څخه د ګټې اخیستلو مالک هم دی، دغه سره جماع هم کولی سي. فی محلها یوازې د دې ښځې په حق کې، د حیوان او د غلام په حق کې ده. بواسطه ملک الرقبه، په واسطه سره د دې چې دی د هغه د دې مملوکې د رقبې مالک سو، په هغه واسطه باندې د دې متعې څخه استفاده هم کولی سي، د هغې مالک هم صوتي او جماع هم ورته روا دي. وهو ثابت، دغه ملک د متعې چې دی دا ثابتېږي بالنکاح، په نکاح سره. لکه څرنګه چې په نکاح کولو سره ملک د متعې د ښځې د هغه خاص اندام څخه د ګټه اخیستل روا کیږي، د هغه مالک ګرځي چې دی د ښځې سره نکاح وتړي، د هغه د خاص اندام څخه استفاده کولی سي. لکه څنګه چې په نکاح سره دغه شی ثابتېږي، په تملیک سره هم ثابتېږي. والسببیة طریق المجاز، او دغه د امام شافعي صاحب ویلي وه چې د نکاح دغه تملیک چې دی دا نه د نکاح حقیقي معنا ده، نه د نکاح مجازي معنا ده. موږ ثابته کړله چې دغه تملیک چې دی دا د نکاح مجازي معنا کېدلی سي. لکه په تملیک سره چې د مملوکې د متعې مالک ګرځي، او همدارنګه په نکاح سره هم دی د هغه خپلې منکوحې د متعې مالک ګرځي. نو یو ډول سببیت ثابت سو چې دا ته طریقه د مجاز وای، او مجاز هم دا دی. او همدارنګه وینعقد تړل کیږي دا نکاح بلفظة البیع، د بیع او د خرڅ د لفظ په ویلو سره. ډېر کسان داسې اصطلاح سته چې هغه وایي پلاني لور خرڅه کړل،
د بیع لفظ کاری په نکاح کې بل فرض که یو څوک د نکاح د لفظ پر ځای د بیع او د خرڅ لفظ یاد کړي نو په دې سره هم نکاح صحت لري. ولې هو صحیح او صحیح قول هم دا دی سره د دې چې په دې کې څه اختلاف سه مګر صحیح قول د هدایت ملا صاحب دا دی چې د بیع په لفظ ویل سره هم نکاح صحت لري لوجود طریق المجازي ځکه چې دلته هم هغه طریقه د مجاز ته لکه څرنګه چې په بیع سره ملک ثابتېږي د هغه ملک په توسط باندې په هغه مملوکه منځ کې ملک د متعې ثابتېږي نو طریقه د مجاز دلته هم شته. ولا ينعقد اوس د دې ځای څخه د دغه عبارت څخه هغه څه شروع کېږي هغه الفاظ چې په هغوی سره د هغو الفاظو په ویلو سره نکاح نه ثابتېږي نکاح نه تړل کېږي. هغه څه دي ولا ينعقد د عقد د نکاح نه تړل کېږي بلفظة الاجارة د اجارې د لفظ په ویلو سره. اجاره خو موږ په پښتو کې ورته وایو کرایه چې په کرایه درکوم د کرایې په لفظ د اجارې په لفظ سره نکاح نه تړل کېږي. او دارنګه فی صحیح قول هم دا دی ولې ځکه لأنه ليس بسبب لملك المتعه دلته په دې اجاره ویلو سره که څوک یو منځ د بل چا منځ کرایه کې د دې اجاره کولو سره دی د دې منځ د متعې مالک نه ګرځي. او هر هغه لفظ چې په هغه سره ملکیت نه ثابتېږي په هغه سره ملک د متعې هم نه ثابتېږي او په هغوی سره نکاح هم نشي کېدلی. ولا بلفظة الاباحه او نه د اباحت لفظ په ویلو سره نکاح صحت لري. دا د اباحت لفظ خورا مشهور شوی دی لکه تعلیم چې مباح دی نو د اباحت په معنا باندې به فکر کوم اکثر اوس پوهېدلي اباحت رواوالي ته ویل کېږي. د اباحت په لفظ ویلو سره هم نکاح نه تړل کېږي. والاحلال او د حلال لفظ په ویلو سره چې وایي ما مثلا د نکاح د لفظ پر ځای چې ما تا ته دغه ښځه حلاله کړې ده هغه وایي چې تا ما ته حلاله کړې نو ما قبله کړې ده نو په دې سره هم دی وایي د دې زما مراد نکاح په دې سره هم نکاح نه ثابتېږي. والاعاره په اعارت خاصر اعارت ته ویل کېږي چې څوک یو چاته ورسي ورته وایي ته دا څه زیتان راکړه زموږ په کار ده په خاصه چې ماخې دې ته اعارت وایي. د اعارې په لفظ ویلو سره هم نکاح نه راځي. دا ولې په اباحت په احلال په اعاره سره ولې نکاح نه راځي؟ لما قلنا ځکه چې موږ وویل مخکې درته چې موږ درته ویل چې هر هغه لفظ چې په هغه سره ملک ثابتېږي نکاح په هغه لفظ سره تړل کېدلی شي. په کوم الفاظ کم لفظ چې هغه د ملک دپاره نه وي نو په هغه سره نکاح نه راځي. اوس اباحت دا دی چې یو چا ته وایي دا شی تا ته روا دی ما ملکیت نه دی روا دی څونې چې خورې مثلا لکه د ودو ډوډۍ د ودو ډوډۍ چې شته دا یو اباحت دی بس کېښوله ته مالک نه څونې خوړې ویې خوره چې پاته سول هغه به د دې پرېږدي. حتی ځینې فقها وایي د ودو ډوډۍ چې ده په مجموع کې د تراوړ د کښېښوله دا ستا دپاره فقط اباحت تملیک نه دی بل چاته بې اجازې ور اړولی هم نشي فقط تا ته اباحه دی روا دی ویې خوره نور د ځان سره وړل او په دې کې تصرفات کول یو بل ته اړول دا وایي جواز نه لري. او دارنګه ولا بلفظة الوصیة د وصیت په لفظ سره چې د نکاح پر ځای باندې وصیت وایي نو په وصیت سره ول نسی کېږي. وصیت خو هم دا دی چې چا د نفر ته وصیت وکړي د ده د مرګ وروسته د هغه شي مالک د وصیت ګرځي چې دا وایي ما وصیت ورته کړی دی نو په وصیت لفظ سره هم نکاح نه راځي. ولې؟ علت دا دی لأنها دا وصیت چې دی توجب الملک ملک خو واجبوي ملک خو ثابتوي مګر مضافا الى ما بعد الموت حالا نه ثابتوي. دا د دې کس د وصیت کوونکي د وفات وروسته د هغه ملک ثابتي فورا نه ثابتي. نکاح په هغه الفاظو سره نکاح په داسې لفظ سره تړل کېدلی شي چې هغه ملک فورا په دغه حال کې ملکیت په ثابتېږي. که په داسې لفظ سره وي چې ګس سره ملکیت نه ثابتي د نکاح پر ځای باندې هغه لفظ کار کې هم نکاح نه پسې کېږي. او که داسې لفظ کار کې چې د ملکیت معنا خو وي فورا نه وي وروسته وي په هغه سره هم نکاح نه تړل کېدلی. والسلام علیکم ورحمة